چې کله اختر شو وایو صحیح ده که نه ګټه کې روانې والله شکر ده داسې ده چې فامیل دې غټي نو مجبور یې چې ورته وکړي ها ګران بیه به کومه ده ګران بیه بیا دغه دي دغه بیا قیمت دي چاکلیټي ورته وایي روژه د باندې څنګه تېرېږي والله ښه ده شکر ده ښه تېرېږي ډېر برکتي میاشت ده او ډېر ښه تېرېږي نو لغمه ښوونځی وای نه نه وای نه د ورځې څو بجې راوځي کار ته غرمې نه بعد 2 بجې ټیټ روان دي خو ته څنګه ټیټ کو نه ولا نه خټاټي ور سره او ورو دی د غرمې ټیم کې بيخي ودا کمزوري شوی چې ولا خو بس غرمې ټیم خو د سې چې سړی لګ دغه کېږي سړی کېږي او دغه استراحت ماشاء سلامونه نو کې هیلو احترامات او هر کله ستړي مشه جوړ په خیر د پامیر هندارې قدرمن ریدونکو الله دې وکړي روغ جوړ اوسئ زه سراج الدین پژوا کې او د روژې مازدیګر دی دا د درونټې سیمه ده تاسو ښکاره معلومه ده چې په دغه ځای کې ګڼه ګوڼه زیاته وي او دغه ځای بازار ماشاءالله زیات رش و پش لري پیسې ده استدا دلته هم زه راغلی ما غواړم چې د روژې مازدیګر خپرونه تاسو ته ریکارډ کړم خاري راپور دی راځئ سره پاتې شئ خپرونه تر پایه پورې وګورئ د هوادارو سره خبرې اترې هم کوو د روژې مطابق ښایسته پیغامونه او خبرې ورسره کوو کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمۍ زري کوي راځئ کتونکو دا خپرونه تر پایه پورې وګورئ لومړی دغه د درونټې ښکلي شاټونه وګورئ له هغې څخه وروسته برنامه جریان لري دونکو بیا هم خرغلا ستړي مشه جوړ په خیر الله دې وکړي او جوړ اوسئ د روژې مازدیګر دی او د ځوان چې دی سړک غاړې ته چکنین او کچالان خرڅوي سلامونه زه هغې سره وغږېږه زر څنګه یې ته وغږېږه مخکې د کیمرې څومره ډېرې خبرې دي کوي نوم دې څه دی روماله روماله څنګه داسې بل ماډل غوندې ها څنګه کاروبار دې څنګه دی ښه ده شکر ده مړه ماشوم خو نه یې غټ سړی خبرې وکړه الحمدلله شکر ده دغسې خبرې کوه لیدونکو د مخکې دی چې موږ ریکارډینګ شروع کړو دومره خبرې کولې د راشي دې نه شاډ هغې نه شاډ واخله او نور چې خبرو وخت راغی نو بس سړی چې دی ډاون شو ښه دا راته روژې د باندې څنګه تېرېږي ښه تېرېږي الحمدلله شکر ده څنګه کاروبار دې څنګه دی ښه ده شکر ده ښه دی بیخي نن صحیح څومره روژه ده نن نهمه ستا روژه خوښېږي که بوزه یاره روژه خو مې ډېره خوښېږي ولې خو ښه ده روژه ښه ده که نه بختوره میاشت ده نه بختوره میاشت خو ته خو ستا به کاروبار ښه ځکه دې خوښېږي او نه کاروبار خو دواړو کې ښه بوزه کې هم ښه روژه کې هم بوزه کې به دا کچالان دا شمسو اخلي نه جوس هغه دکان دی هلته جوس خرڅوي او دا راته څو بالټې چکني راوباسي مازدیګر دا خو دا دویم ټاپ دی ځکه هلته د ګمبري سره مو خبره کړې 600 روپو مو غرمه ورکړه دا هم نوره جوړه کړه او دا بیا یو ټاپ هغه کوم د چکني کې د چی کټ کړي
دې کې رومیان هم شته، مرچک هم شته، سرکه هم شته، اوږه هم شته. او هغه کې شي هغې کې بیا خوټېدلي الوګان دي، رومیان دي، دړیا ده، همداسې پودینه، ډېر شیان دي، بادرنګ دي. دا چکني خلک چې ته اخلي کا ډېر هغه زیات اخلي خلک. زیات اخلي کنه. خو مشهوره ده ډېره. دا چکني چې په نامه دي دا رومیانو چکني ده، سره او هغه شنه او برګرو چکنه او شنه او سره او شنه او سره او شنه او سره. غلطه دې کړه، دا سره د هغه شنه ده. دا سره د هغه شنه ده. دا وایي چې شنه او سره. که مننه، خوشحاله اوسې، کور ودان ښه کاروبار ولري، کور ودان ژوندي اوسېږئ. څنګه یې قاري صاحب؟ نو لیدونکو دلته د بل استاد هم لګیا دی، کار کوي او چولي خرڅوي. نو چولي چې دی خلک زیات خوښوي او چولي داسې ده چې په اصطلاح اچانک خواړه دي که نه. او هغه خلک چې فرض مثال یو من 2 منه لوبیا او چلو دې وسه نه کېږي، نو بیا کولی شي مازدیګر ټایم کې هغه لومړني ضرورتونه دې څخه پوره کړي. راشي یو 100 روپۍ چولې واخلي ځان سره یې کور ته یوسي، یا فرض مثال یو 100 روپۍ 30 روپۍ لوبیا راواخلي کور ته یوسي. نو په اصطلاح هغه د غریبو کار هم ورسره روان دی او هغه څوک چې کاروبار کوي د هغه هم ورسره کار روان دی. نو دا اچانک خواړه دي. لیدونکو راسره اوسېږئ او خپرونه جریان لري او نورې برخې هم ورسره تعقیب کړئ. بیا هم ستړي مه شئ، جوړ په خیر. د روټي بازار ته راغلي وو او دا ځوان سره ولاړ دی، دکانداري کوي، کاروبار به څنګه وي؟ سلام علیکم. وعلیکم سلام، په خیر راغله. څنګه یې وروره؟ ښه یې، په خیر صحت ډېره مننه. لیدونکو ته یې نوم واخله. نوم خو مې جان محمد ده. ها نوم خو دا خو دې پکې څنګه وي؟ نوم خو جان محمد دی، خو دا خو دې پکې څنګه وي؟ دا خو د مونږ عادت ده که نه؟ نه، خو دا خو کې شک پکې دی که نه جان محمد دی یا بل شی نوم دی؟ نوم مې جان محمد ده. آفرین، ولې صحیح وکړو. ګاګې خو ونه وایي ګوره ښه صحیح. ښه دا وران که بېرته له صاف نه. ورانې ځه، ورانې نه که نه، پاکۍ رزقۍ بیا دې غلطه خبره. دا خو ورانه شو، بیا له سر نه کوزه. چوکۍ هم راواخله دلته نه، چوکۍ به راخله، مشکل نشته. نه چوکۍ به چوکۍ ښه نه راځي پکې. ښه، ډېره مننه. دا راته وایي چې دوکانداري څنګه ده؟ دوکانداري شکر الحمدلله ښه ده. ته هم یو دوکاندار یې که نه؟ د روژې په راتګ سره اجناس ګرانوي که نه ارزانه کوې؟ نن اوس د بازار نرخ د غټ غټ تجاران انډیواله سه ګران کی، بس بیا به دلته مونږ هم ګرانو که نه. مونږ سره سودا نه مجبور یې مونږ هم ګران. بس تجاران ته الله پاک هدایت وکړي. امین کې خدای دې ورته هدایت د نیکۍ وکړي، چې روزه ده په مسلمانانو سره خپل مراد وکړي. هو دا راته وایي چې ترکاري خرڅېږي که نه؟ ولا د روزې خو همدغه د ترکاري سیزن ده که نه. هو کومه ترکاري خلک ته وایي؟ دغه مرچ دی، لیمو دی، نارنج دی، دغه شی نه ډېر زیات وځي په دې ورځو کې. کاش د همدغه ترکاري به ګرانه وي اوس وخت کې. اوس وخت کې ترکاري ګرانه ده. بانجان د ایران نه راځي، د مونږ خپل د مملکت شی نشته دی انډیواله، هر څه د هغې ځای نه راځي. څو ورځې مخکې ما دا مرچک بیه که من 1300 روپۍ، اوس په 100 روپۍ دی. اوس تقریبا 900 روپۍ ته راغلی دي. لږ ارزانه شوی. لږ ارزانه شوي دا دي. مرچک څنګه دومره ګران شوی دی؟ نشته دی، زمونږ په هغه کې نشته، هېواد کې نشته دی، بار هېواد نه راځي، ایران نه راځي چې دلته یې بیا ارزانه ول. دا راته وایي روژه د باندې څنګه تېرېږي؟ روژه ولا ډېره ښه تېرېږي، خو نن داسې بېتابه غوندې یم، سر مې درد کوي. سر یې درد کوي. هو ښار ته تللی وم، د ځان دپاره مې کالي واغېستل، بس لږ سردرد شوم، ډېر وګرځېدم. ځان دپاره دې کالي واخیستې که اختر له دې کالي واخیستې؟ خو هماغه اختر کې به یې غوندو که نه. نه خو دوه خبرې، یا ځان یا مطلب اختر. اختر دپاره مو واغېستل، اختر یې ونیسم. مننه، خوشحاله اوسې، کور ودان. خدای دې عزت وکړي. ډېره مننه. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. د رونټۍ بازار دی، ګړه ګوړه مازدیګري ټایم دی او د مازدیګر وخت چې دی ماشاءالله خلک په خپلو کارونو باندې بوخت وي، یا لږه یا ډېره. السلام علیکم. څنګه یې؟ ښه یې جوړې؟
کلاری ده مننه خیر طبیعت دې ښه دی؟ ستاسو خیر اوسه مننه لیدونکو ته ښکلی نوم واخله. نوم مې سیف الرحمن د ډارونټۍ سیمې اوسېدونکی. څنګه یې؟ شکر د تاسو ښه یاستئ روژه په خیر تېرېږي. مننه خوشحاله اوس. څنګه چکني خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ والا ښه ده شکر ده ګزاره کېږي ځان هم مصروفه کړې ده پکې د روزګارتیا نه ښه ده. زه ښه ده چې مطلب یې اوس ناستې کار دې روان او ښه ده شکر ده خیر روژه د باندې څنګه تېرېږي؟ والا ښه ده شکر ده ښه تېرېږي ډېر برکتي میاشت ده او ډېر ښه تېرېږي. نو د روژه کې تلاوت خلک باید څه وکړي؟ باید په روژه کې باید خپل لمونځ اودس وکړي تلاوت وکړي او د خدای ته سوال وکړي چې خدای ورته یو ښه هغه ژوند ښه کاروبار ورکړي بس نور همدغه. مننه کور دې ودان خوشحاله اوسېږي ښه کاروبار ولري. مننه لیدونکو راځئ راسره پاتې شئ. دغه هلته ملګری کوچنی ماشوم چې دی دلته پوړۍ خرڅوي او دغه پوړۍ چې دی نو خلک مازدیګري وخت خلک زیات اخلي. څنګه چل دی قومندانه؟ څنګه یې؟ خیم نوم دې څه دی؟ ایوب ایوب جانه څنګه حالات ښه دي؟ ښه دي شکر څنګه چل دی خرما دې خرڅېږي که نه؟ ښه ده شکر الحمدلله. خرڅېږي؟ او پوړۍ خرڅېږي که خرما ډېره خرڅېږي؟ ټول ښه خرڅېږي. کوم ځای؟ لغمان. ښوونځی وایې؟ نه نه وایې؟ نه د ورځې څو بجې راوځي کار ته؟ غرمې نه بعد 2 بجې. نن دې څو روپۍ کار کوي؟ نن 1.5 روپۍ. 1.5 روپۍ. خرما څه ته خرڅېږي که پوړۍ څه ته خرڅېږي؟ پوړیګانې ډېر خرڅېږي. دا خرما په څو ده؟ دا 1.5 روپۍ. ښه درس خو دې نه لوستی که نه؟ ها مکتب خو دې نه لوستی؟ نه زه کې ارمان چې مکتب وایي. او ها او ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسېږي. لیدونکو دلته مشر سړی غاړې ته ناست دی او پکوړې خرڅوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. زه کېنم څنګه یې؟ الحمدلله فضل د خدای راګرانه. ډېره مننه ښکلی نوم دې لیدونکو ته واخله. حاجي ظاهر شاه. حاجي ظاهر شاه. ظاهر شاه. ظاهر شاه. ښه ډېر ښه. څنګه یې؟ شکر الحمدلله فضل د خدای راګرانه. پکوړې خرڅېږي که نه؟ انشاءالله چې څه قسمت کې هغه رسیږي وروره. قسمت نه زیات او کم پکې نه وي. پکوړې مې معیار دي څنګه دی؟ چې پکې ګډوئ؟ والا پیاز د آلو د نور مسالې دي او اوړه دي نخود اوړه د غنم اوړه دي بس ډېر شیان پکې مکس کېږي. نو خپله دې پکوړې خوښېږي؟ او خپله خو یې خورم چې خپله ونه خورم خو بیا پخوی هم نه شم. بیا غونډه ګډه ته خورې نو؟ والا داسې ده چې اول ځان ده بیا جهان ده. اول ځان دی بیا جهان. او چې ځان نه وي که نه خپله خوند ترې وانخلي ژوند نه نو د پردیو ژوند ته ژوند مه تېروه. او که دا چې اوس مطلب ماښامي وخت وی که نه او ګرمې ګرمې خوړلې وی څنګه و؟ خوند یې بلکل خوند یې کوو. روژه ده البته. نن څومره روژه ده؟ نن لکه چې اتمه ده که نه؟ دا نه میا ده وته نن نهمه ده لکه نهمه ده. لکه چې پکې راغلم مطلب شکې خبره ده. خو خیر موږ روجې حساب نه نیسو چې کله اختر شو وایو صحیح ده که نه؟ ګډه کې وی روانې. والا شکر ده داسې ده چې فامیل دې غټي نو مجبور یې چې ورته وکړي. ها حتما نو که فامیل غټ وي که وړوکي وي ناران دا کول پکار دي چې کار وکړي. خیر وړوکی بیا هم چاره او پرده کېږي غټ کې نه کېږي. د روژې مطابق کوم پیغام لیدونکو ته لري مهرباني؟ خلک اکثره پکې جنګونه کوي مطلب که نه یا پکې دروغ وایي یا مطلب داسې ده چې هوښیار سړی هغه ده چې ذکر وکړي تلاوت وکړي. جنګ جدل که یو چا بده خبره هم ورته وکړه استغفار دې وکړي او توبه دې وباسي روان دې شي. چا پورې کنځا نه نښلي وروره. بالکل بالکل. ډېره مننه کور ودان. شکر د ټول تعلیم یافته دي. موږ دا چې دا تعلیم یافته داسې کوي د بې تعلیمو نه موږ څه ګیله وکړو. بالکل صحیح خبره ده. لیدونکو دا پکوړې دومره ښایسته ښکارېږي او دا بوی هم ډېر ښایسته لګېږي. نو چې زه بېرته تلم د پخلی کې بندم چې شعرونه مې ورته ویلي وي بیا صحیح وو. خیر اوس یو شعر وایه که نه شمه نه شې ویلی. زه به ورته ته انشاءالله بل وخت راشو. لیدونکو اوس چې ماښام ځم ځان سره به انشاءالله پکوړې وړم. لنډ غوندې وایه مهرباني.
مالا په زړه دې کې ساړه دې دا خاوره د افغان د خو افغانان پکې زوريږي ته ګور نن سبا چې ډېر انسان وینه خرڅيږي الله خپل لیدلې چوکۍ د ور کړي نو راشي زمورنو د جنگو نه څه جوړيږي ته ګور نن سبا چې ډېر انسان وینه خرڅيږي وای کورونه کنواړې کړه خارونه یې مېرې کړه دا څومره بدبختان دي چې سرور پرور جنگيږي ته ګور نن سبا چې ډېر انسان وینه خرڅيږي وی پیسې د لیدلې کور کله د هیر کړي دا څومره کمقلان دي چې پیسو پسې مړ کیږي ته ګور نن سبا چې ډېر انسان وینه خرڅيږي وی اجازهونه په هوا کې ټول خلک یې تباہ کړه ظاهر شاه اقبال ته ګور نو چې ځای په ځای غرديږي ته ګور نن سبا چې ډېر انسان وینه خرڅيږي دا خاوره د افغان د خو افغانان پکې زوريږي ته ګور نن سبا چې ډېر انسان وینه خرڅيږي ډېر مننه ورور ځان کور ودان خوشاله بیا هم لیدونکو ستړي مشي خلاص درونټه کې وو او درونټه خو ماشاءالله مازدیګر کې بازار ډېر زیات ګرم وي رش پکې داسې زیات وي چې د هر شم په دې خاطر چې خلک کاروبار پکې روزاني چارې پکې مخ ته وړي سلامونه وعلیکم السلام څنګه شکر خپل نوم د لیدونکو ته واخله نوم مې راشد احمد د پلار نوم مې شرف الدین ده راشد که رشید رشید ها دا راته د روژې دغه ورځ در باندې څنګه تېرې شوې شکر ده ښه ده روژه خو ښایسته موسم ده هوا یخه ده ښه تېرېږي چا ته روژه کې ډېر په عذاب یې رښتې نه په عذاب خو نه وه نه خرما خرڅېږي که نه شکر ده ښه ده بازارونه ښه دي روژې اول وختونه دي ښه دي ښه خرما دې کومه وه ده خو خرما خو یو دي کې که نه چای لپاره ښه دي ګلبل باد چې روژه ماتې لپاره وړي بیا څو رقمه دي دې کې روژه ماتې لپاره خلک کومه خرما وړي دغه توره خرما روژه ماتې لپاره وړي او چای سره چې پرې به دغه خرما وړي خواږه دي لږ دې ګران بیه به کومه ده ګران بیه بیا دغه دي دغه بیا لږ قیمته دي چاکلیټي ورته وایي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته کوم پیغام ورکړي د روژې مطابق روژه کې خلک شي وکړي جنګونه وکړي که نظرونه ښه سړي جوړ کړي نه روژه کې اخلاق مهم دي او د ژبې کنټرول او چې روژه تېره شي بیا بد اخلاقي کوئ ښه نه اخلاق هر ټیم اخلاق هر ټیم کې اخلاق مهم دي ځکه چې اخلاق په چا کې نه وي که انسان کې ښایست نشته هو بالکل همداسې ده هو ډېره مننه خوشحاله اوسېږي تاسو څخه مننه ښه روژه ښه کاروبار ولرئ خیر است مننه کور ودان جسد څنګه یې حالات ښه دي شکر لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله فیروز وخت در باندې ښه تېرېږي هو بالکل ښه تېرېږي څه کاروبار کوې سبزي خرڅوم مخه ده دکانداري څنګه ده ښه ده نه روژې نه هم رانیولی دا سایکل مې دلته درولی و ما مونځ وکړو سایکل مې ونه غوښته کاکا روژې هم دی نیولی بایسکل نیولی دی سایکل مې وړم دا خبر که مې سایکل وړم دا راته سبزي کارونه هم څنګه دي ښه دي ماشاءالله ښه روان تا چې دی که نه روژه کې کوم وخت د باندې سخت وي والله روژه کې ماشاءالله یو وخت هم سخت نه لږ دا مازدیګر تنده سړی راخلي مازدیګر کې دا مشر ډېرې غوسې کوي نه نه هېڅوک هم غوسه نه کوي ته غوسه نه کوي او په کار هم نه ده غوسه که نه نه غوسه نه ده په کار روژه خو دې دپاره څوک نه دي چې غوسې به وکړي چې غوسې کوي خو بیا خوندور دي انشاءالله ښه دی خوندور دي ماشاءالله دلته کې کوږې نه تګی ما نه وږی بیخي روژه بالکل نورمال ده پېشلمبي کې د چای زیات څښلې ډوډۍ یې زیاته خوړلې نه هېڅ هم نه ده هماغه نورمال حالت کې جوړوي روژې سږکال یې ماشاءالله ډېرې اسانه دي اسانه دي که نه هوا یخه ده کال ته هم انشاءالله که ژوند د دین هم اسانه وي کال ته به د ښه دین هم اسانه وي او لس ورځې نور هم مخکې کېږي مسلمانانو لپاره روژه کې څه کول پکار دي مسلمانانو نه صرف ذکر کول پکار دي ذکر کول پنځه وخته باید لمونځ وکړي یو غریب همسایه یې د هغې احترام وساتي کاروبار کې باید انصاف وکړي کاروبار کې باید ځینې خلک چې ماشاءالله تسبیح یې ټیټ اړي خو بس که کاروبار ته مخ شي بیا کاروبار کې انصاف نه کوي کاروبار کې انصاف نه کوي انصاف پکار دی نور عمر کنم کې خیر ده روژه کې خو باید وکړي د روژې لیاز باید وساتي مننه خوشحاله اوسئ ژوندی ښه روژه ولرئ ماښام هم ستا سره دی نو بالکل تابعدار راځه خو ته نشته. نږدې یم زه خوشحاله اوسئ کور ودان
د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې مازدیګر خپرونه د روژې مازدیګر خپرونه د درونټې بازار کې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي اوسېږي. دلته زه راغلی وم د درونټې د خلکو خبرې اترې هم تاسو واورېدې او دغه تصویر هم تاسو وکتل. نو خپرونه پای ته رسېږي. هڅه باید دا وکړي چې په روژه کې عبادتونه وکړئ، د بدو خبرو څخه ځان وساتئ او همدارنګه ژوند په خوشحالۍ سره تېر کړئ. خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا پورې زه سراج الدین پژواک او همدارنګه د کیمرې برخه کې زلمی زید صاحب تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله. الله په امان.